دا حیا دو قسم سره ده، یو حیا شرعی ده و ایمانی، بل حیا چې کوم دغه عرفي ده. حیا ایمانی هغه خو دې ته ویل کېږي چې که موږ دا یې بیان وکړو، داسې یو صفت په انسان کې راشي، داسې یو خوی په انسان کې راشي چې دی د ګناه نه منع کړي او دارنګې پردی حق ونه نیسي. دا د ایمان حصه ده. نو په دې حدیث کې چې وایي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده، یو څانګه ده، نو هغه هم دا حیا ده. مثال په طور باندې یو سړی دی د ګناه کار هغه ته ښه فراهم شو، د هغې وسایل او اسباب هغه ښه موجود دي، دته ګناه کار هم دته آسان دی. او په دغه ټیم کې دی دا فکر او سوچ وکړي چې زما الله دی زما سره ډېر احسانات کړي دي او اوس یې مراسه کوي او ما سې هېڅ قسم بد نه دي کړي، زه ولې دغه نافرماني وکړم؟ او په دغه ټیم کې دی د ګناه نه واپس شي، بس دا حیا ده. اصل کې دا حیا ایمانی ده. سړی خبره کوي او دروغ یې خولې له راشي او اراده لري چې دروغ وایي، خو یو طرف ته افسوس وکړي چې زما الله دی زه یې دې نه منع کړی او په دغه ټیم کې د الله نه وشرمېږي چې الله خو ما ییني. یو سړی غلا کوي او دی وایي په دغه ټیم کې چې ما خو الله ییني، زه څنګه غلا وکړم؟ خیانت کوي وایي ما الله ییني، څنګه زه خیانت وکړم؟ د دې هر یو کار نه دی منع کېږي او صرف په سوچ کې دا راوړي چې الله ما ییني. دې ته حیا ویل کېږي الحیاء شعبة من الایمان. حیا ده د ایمان یو شعبه ده، د ایمان یو غټه څانګه ده. دویم قسم حیا هغه کمزوري ده چې انسان ته عارضه کېږي او منع کوي د بیان د حق نه. دا قسم حیا په اسلام کې دا مذمومه حیا ده. مثال په طور باندې یو سړی موږ په ګناه باندې ولیدو او په دغه ټیم کې زه دا حیا وکړم چې یاره جي دا مشر سړی دی، اوس به راته څقار به شي، راته غصه به شي راته او شرمېږم ته، څنګه وتیم چې دا کار مه کوه. دا حیا غلط صفت دی، دا ښه صفت نه دی. دا صفت زموږ په ټولو کې شته تقریبا. زموږ مشران به غټ غټ خلک به چاته به د یوې ګناه پته نه چې دا ګناه ده، موږ ورته نه ویو چې یاره دا ګناه ده مه کوه دا کار، یا ښه په اسانه لهجه باندې وتیو غلي وتیو چې دا کار ښه نه دی. په ګس لاس په مشر سړی چې بس کی اوبه بس کی څوک ورته نه وایي دا چې دا په دې ښی لاس اوس که حالانکې دا څه کنځل خو نه دي، دا خو هغه ته خیر ښودل دي، فایده غله ورکول دي. خو په دغه ټیم کې مونږ وایو یاره چې مشر سړی دی اوس به وشرمېږي. دې کې د شرم څه خبره ده؟ یو سړی کوي ته ورځېږي او ته یې نه منع کې، یاره جي اوس به راته دا وایي چې تا ولې ماته ویل چې دې کوي ته مه وردانګه. هغه به خوشحاله شي. په کار خو دا ده چې یو سړي ته ته د غلطۍ نشاندهي وکړي چې دا غلطي ده، هغه دې شکریه ده چې جزاک الله خیرا، الله تعالی اجر درکړي. هغه خو بېله خبره ده چې د منافقت هغه صفت په موږ کې تقریبا اکثرو کې راغلی دی چې کله موږ ته د څوک د ګناه نشاندهي وکړي چې دا د ګناه کار دی، دا د منافقانو صفت. وإذا قیل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. منافق سړي علامه داره چې کله ورته ویل شي د الله نه ویرېږه دا کار مه کوه، هغه په غیرت کې راشي او په ګناه باندې دی ښه سړی ور به ورځي چې ما ته ولې دې وویل. نور په حیثیت د اسلام او د ایمان باندې یو سړي ته چې د غلطۍ نشاندهي وشي چې دا غلطي ده، په کار دار چې دا ورته الله تعالی اجر درکړي. د ګناه نه بچ. زما کپړو اور اغستی دی، ما ته یو سړی وایي چې یاره جي کپړې دې اور اغستلی، زه به د هغه شکریه ادا کوم که زه ورته یم چې تا ولې ما ته ویل، زه به شکریه ادا کوم. ګناه خو اور ته دنګل دي. دا صفت زما وروڼو په ځان کې راوستل پکار دي. دا د منافقت صفت ورځانه درې کوو مونږه چې چا راته ګناه کار نشاندهي وکړي چې دا غلطي ده، یا جزاک الله خیرا، الله تعالی اجر درکړي. نو لہذا دغه قسم صفت، دغه قسم حیا دا غلط صفت دی، دا ښه صفت نه دی. بیان نشي کولی، خبر چاته نشي کولی چې دا د ګناه کار دی، ما دی چې حیا راځي زه شرمېږم، دا غلط کار دی. مخکې دور کې به چې چېرته جاز په دې علاقه تېرېده، جاز زنانو به زر سر پټ کویل، جاز هم خلک یې نیویل. دومره حیا او شرم په دې خلکو کې موجود و. نن به په مارکیټ کې ځوان هلک او ځوانه جنۍ به ولاړې خبرې به کوي، هېچا نه شرمېږي چې ما ته څوک ګوري. وزې ورسې به خو دوکانونه کولا وکړه،
ځوان جنې به راغلي دکاندار سره ولاړې هلته به شاپینګ کوي او کپړې به ځان لاغلي ته به چې دا چېرته ورور دی یا دا چېرته پلار دی ولاړه ده ورسره هېڅ حیا نشته دی خلکو نه حیوان وتله په دې کې شرم او حیا خو په دا ځای کې نشته ټیک ده خاوند ورسره دی څوک سړی ورسره دی سودا وکړه خیر ده ښځو کې حیا ختمه شوې شرم ختم شوی دی برای راست به خبرې کوي د خلکو په مخ کې پردی هلک او پردی جنې به خبرې کوي هېچا له حیا نه ورځي هېچا له شرم نه ورځي په دې باندې د نیکانو خلکو په مخ کې به خلک لګیا وي وسو فلم به هم ګوري چې مناسیا د ترک به هم کوي او لړو به هم کوي او چکه بکه به وایي هېڅ شرم ورنه ورځي چې یاره څوک مې څوک مې نه خلکو هېڅ حیا نه عبدالله ابن مسعود ځکه فرمایي من لا یستحي من الناس لا یستحي من الله څوک چې د خلکو نه شرم نه کوي دا د الله نه هم نه شرمېږي